پیغمبر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم راوڑو او دغه زمانه کې د شعر و شاعری دورو او خلق را پاسی د قرآن کریم مقابله کولا. الله پاک جل جلاله جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ته داسې معجزه ورکا چې تمام عرب د هغه معجزې نه عاجز شو. ولی دا د مبارک پیغمبر په لاس څرګنده شوی وه. الله پاک جل جلاله چیلنج ورکو چې ای فصیحانو تاسو خو د شعر و شاعرۍ په دور کې یئ، زی را پاسه یو لس آیاتونه مبارکه خو جوړ کړئ دا تمام خلق را جمع شئ او بیا وفرمایل یو آیات راوړئ فاتو بسورة من مثله یو صورت راوړئ. نو چا نشو راوړلی؟ یو شاعر و شاعر هغه زمانه کې هغه به وی چې دنیا کې هر قسمه شاعر وي او د شعر یوه قطعه ولیکي نو بله ورپسې زه لیکلی شم. نو دغه زمانه کې قرآن کریم نازل شو. یو کس راغو د هغه په دروازه یې ولیکل انا اعطیناک الکوثر. هغه شاعر چې راغو بره دروازې ته وکتل بورډ ته قلم یې راویستو او څه وایي والله ما هذا قول البشر. وی قسم مې دې په الله جل شانه باندې وي چې دا ګوره د انسان کلام نه ده، دا د الله جل شانه کلام ده، دا د الله جل شانه د طرف نه نازل شوی کلام ده، دا د انسان کلام نشي کېدی. نورورا معجزات تا انبیاء کرام علیہم السلام دا بالکل حق سچ تی او کرامات دا اولیاء کرام بالکل حق سچ.